لکه بخاری شریف کې حدیث مبارک دی، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو سړی یو ورځ اراده وکړه چې یاره زه به نن شپه صدقه کومه، خو د شپې ځکه کومه چې زما نه بلکل څوک خبر نه شي، د شپې په تیاره کې به زه صدقه کوم، بلکل د الله د رضا دپاره کومه، په تور تم کې کومه چې یو تن راباندې خبر نه شي، صدقه به کومه. شپه شوله د پیسې راواغستې، د کوره ووتو. چې د کوره ووتو یو سړی ولیدو په تیاره کې چې یاره ډېر ښایسته حاله دته معلوم شو، ډېر غریب دته معلوم شو، بس پیسې هغه له په لاس کې کېښودې غلي لاړ دی. لاړو شپه وه، بس پوره یې ونه پېژندو. سار خبر شو، هغې سړي به ذکر کړی هر څنګه چې یاره ما د بېګا چا پیسې را کړي دي، ګوره دا به څوک و. ده چې معلومات وکړه هغه غل و، ده دا صدقه غل له ورکړې وه، ده خو نه پېژندو په تیاره کې و، بس ده ورله په لاس کې پیسې کېښودې. سړي و سهار ذکر کړی چې یاره ما له خو چا پیسې بېګا را کړي دي، ده چې معلومات وکړه سړی خو غل دی، خو په غلاګانو پسې ګرځي. ده وی الله په دې باندې ستا لاک لاک شکر دی چې زما نه خو دې صدقه قبول کړه، اگر چې غل له لاړه، اگر چې زما صدقه غل دپاره لاړه، خو الله دې باندې شکر دی چې زما نه خو دې واغسته، خو زه غل له تلې ده. وی نن شپه به دا صدقه ورکومه چې سم سړي له لاړه شي، سم انسان له لاړه شي. بیا د شپې ووته او پیسې راواغستې په دې نیت باندې چې په تور تم توره تیاره کې به صدقه کومه. بس یوه بوډۍ ولیده چې په لاره کې ناسته ده، ده پې دا زنانه ده او په لاره کې ناسته ده، نو د ده دا خیال و چې دا به چېرته غریبه ښځه یې ځکه په دې لاره کې ناسته ده. بس ده وی چې راشه دې نه بل څوک مستحق نشته دی، دا غریبه ښځه ده او په لاره کې ناسته ده، راشه دې له یې ورکړه. پیسې هغې له ورکړي. سر بیا خبر خور شو، معلومات وشو چې هغه خو فاحشه ښځه وه او بدکاره ښځه وه، بدکارو له د شپې روزي راوتې وه، بدکارۍ په انتظار کې ناسته وه. ده بیا وی الله ستا لاک لاک شکر دی چې زما نه دې دا صدقه قبول کړه، اگر چې فاحشې له لاړه، اگر چې بدکارې ښځې له لاړه، الله تا خو رانه قبول کړه که نه. خو وی زه نن شپه به صدقه وکړم چې چېرته سم انسان له خو لاړی شي. په درېیمه شپه بیا راووتو، پیسې راغستې دي. بیا یو سړی ولیده، ده پې خپل ګمان وکړه چې بس هم دا غریب دی، بس هغه له یې پیسې ورکړې. پیسې ورکړې، سهار سړي ذکر وکړه یاره بېګا راله چا پیسې راکړې، ده چې وپېژنده خو ځان له لږ پتی و، مالداره سړی و، غني و، ځان له مالدار و، په هغه باندې اړو خیرات کېده نه. ده وی الله ستا په دې هم شکر دی چې زما نه دې قبول کړه، اگر چې مالدار له لاړه. اوس په دې سوچ کې دی چې الله ما خو 3 شپې صدقه وکړله، اول ځل چې مې وکړله نو غل ډاکو له لاړه، په 2مه شپه چې مې وکړه نو زیناکارې بدکارې ښځې له لاړه، په 3مه شپه مې صدقه وکړله نو هغه غني له لاړه، مالدار له لاړه، هغې چا له لاړه چې په هغه باندې سره صدقه کېده نه. په دې سوچ کې دی، خفګان کې دی چې الله دا ولې اوده شو. په دې سوچ کې چې اوده شو، یو غیبي आवाज ورته په خوب کې وشو چې ای پلان کیا تا 3 شپې صدقه کړې ده او 3 وړو شپو کې درنه ما قبوله کړې ده، په دې 3 وړو شپو کې درنه ما دا صدقه قبوله کړې، ته خفه کېږه، ما قبوله کړې ده دا صدقه. او نتیجه به یې وي دا روزي چې کومه صدقه ته غل ورکړې وه، ستا په دې صدقې په برکت سره به هغه الله د غلا نه منع کړي، د دې صدقې په برکت سره به الله هغه د غلا نه منع کوي. او د 2مې صدقې نتیجه به دا روزي چې کومه بدکاره ښځه وه، ستا د دې اخلاص د وجې نه چې تا په خالص نیت دا پیسې ورکړې وي، الله به دغه ښځه د بدکارۍ نه منع کوي، دې ته به دا توفیق نصیب کېږي. او دا 3مې صدقې نتیجه به دا روزي چې اگر چې تا یو مالدار له ورکړه او غني له ورکړه، خو د هغې نتیجه به دا وي چې دا مالدار به هم صدقه شروع کړي، دی به مو چې یاره ده صدقه ورکوله خو ده سره پیسې وي، په خالص نیت راوتې و، نو دا پیسې خو زما سره هم دي، زه خو مالدار یم، نو زه ولې صدقه نه ورکوم؟ نو الله به د ده په زړه کې هم دا ور واچي چې دی صدقې شروع کړي. ګوره نیت خالص و خالص، نیت خالص و نیت خالص. که مونږ تاسو یې مونږ به وایو چې مړه دا ولې داسې په مصیبت سره ګوره چې دا پیسې مې حرامې دي، کوم خو چې صدقه ورکوم نو غلط ځای ته ځي، خو صدقه ورکوم نو غلط ځای ته ځي، چې دا په ما کې څه چل دی. نه هغه په 3 وړو حالتو باندې څه ادا کو، شکر یې ویستو چې الله ستا په دې شکر دی چې زما نه خو دې صدقه قبول کړه، اوس اخو هر چا له لاړه، زما نه خو دې واغسته الله.
وی ستا په دې شکر ګزارۍ باندې او ستا په دې اخلاص باندې الله به د دې درې واړو ژوند بدلی. نو په عمل کې نیت خالص ساتل چې کوم عمل کوي نیت خالص ساته، الله به په ډېرې ښې ثمرې او ډېرې ښې نتیجې مرتب کوي. ډېرې ښه نتیجې به ستا د دې عمل نه روزي. مونږ نتیجه ولې نه نو د خپلو اعمالو، مونږ ته ثمره د خپلو اعمالو ولې نه میلاویږي؟ وجه دا ده چې نیت کې فرق نیت چې د خالص و، ستا د صدقه به بد ځای ته په ظاهره کې لاړه شي، خو نتیجه به ښه روزي. نو یو په حدیث مبارک کې سره راځي چې صدقه جاریه دا داسې شی ده چې پس د مرګم انسان ته د دې ثوابونه میلاویږي، خو ما درته ووي چې څه پکې وي، نیت پکې څه وي، خالص وي. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ولد صالح یدعو له، نیکمل بچی، صالح بچی. انسان د خپل بچی تربیت داسې کړی په خپل ژوندانه باندې، قرآن یې ورته ښودلی دی، حدیث یې ورته ښودلی دی، علم یې ورته ښودلی دی، مونځ یې ورته ښودلی دی، په مونځ باندې ودرولی دی، د دین سره د علماو سره ولا ربط جوړ کړی دی. داسې بچی چې درنه پاتې شو، دا بچی ستا دپاره صدقه جاریه ده. پلار په قبر کې پروت دی، په تیرو کې پروت دی، دا بچی قرآن راواخلي، دی وی الف لام میم، دی بچی ته 30 نیکۍ میلاو شوي، پلار ته په لحد کې 30 نیکۍ میلاو شوي. دا بچی د پلار دپاره صدقه جاریه ده. دا بچی دی چې کله مونځ وکړي دی لاس اوچت کړي، الله زما پلار وبخه، الله زما مور وبخه، الله زما نیکونه وبخه. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې یو انسان د بل رشته دار دپاره چې مړ وي او هغه دپاره دعا غواړي، یو رشته دار دې مړ دی او ته ورله دعا غواړي، پلار دې مړ دی، مور دې مړه ده، نیکه دې مړ دی، تا لاس اوچت کړه، الله زما پلار وبخه، الله مغفرت ورته نصیب کا، مور مې وبخه، الله مغفرت ورته نصیب کا. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د دې انسان دا دعا فرشتې واخلي او دغې مړي ته بطور ډالۍ او تحفه پیش کړي چې ستا دپاره پلانکي سړي د مغفرت دعا وغوښته، دا ډالۍ ته قبوله کا. بچی دی د خپل پلار دپاره دعا غواړي، الله زما پلار ته مغفرت نصیب کا، الله زما پلار وبخه، الله زما مور وبخه. د ده دا دعا فرشتې واخلي او د ده مور ته یې ورسوي او د ده پلار ته یې ورسوي، تا ته ستا بچي ډالۍ رالېږلې ده، هغې خوشحاله شي د دې خپل بچي په دې ډالۍ باندې. ولد صالح یدعو له، نیکمله بچی چې د مور او پلار دپاره څه غواړي، دعاګانې غواړي پس د مرګه. کله چې درنه وي مور او پلار خفه مړه دي، اوس په لاس څه نه راځي، اخو تلي د دنیا نه، ته به یې څنګه رضا کوې، خو لاړه د دنیا نه. وایي د هغې دپاره د مغفرت دعاګانې غواړه. تا به الله په هغې بچو کې ولیکي د کوم بچي نه چې مور او پلار رضایي، د هغې دپاره د مغفرت دعاګانې غواړه که مور او پلار درنه خفه تلي. الله به سبا په هغې بچو کې ولیکي د کوم بچي نه چې مور او پلار رضایي. ځکه چې ته د مور او پلار دپاره د مغفرت دعاګانې غواړې، نو دا دعاګانې هغې ته پیش کېږي، هلته ستا په دې مور او ستا په دې پلار باندې پیش کېږي دا ډالۍ، نو هغې ستا نه خوشحالېږي. نو چې کله ستا نه خوشحاله شي هغې تا ته بښنه کوي، بیا تا ته بښنه کوي، ما ته هغه زما بچی ډالۍ رالېږي، تحفې د مغفرت رالېږي. ولد صالح یدعو له، نیکمله بچی چې د مور او پلار دپاره څه غواړي. د محرم میاشت شروع ده، په دې کې یو دی 10 محرم چې هغې ته یوم عاشوره ویلی شي. په دې ورځ باندې الله تبارک وتعالی ډېر ښکلي کارونه کړي دي. یو دا دی چې په دې یوم عاشوره باندې چې کوم 10 محرم دی، په دې باندې الله تبارک وتعالی آدم علیه السلام پیدا کړی. الله تبارک وتعالی چې آدم علیه السلام بالکل برابر کو، نو هغه کومه ورځ وه، هغه 10 محرم. بیا په دکې 10 محرم باندې په دې یوم عاشوره باندې الله تبارک وتعالی آدم علیه السلام جنت ته داخل کړی، او بیا دکه رنګې په دغه یوم عاشوره په دې 10 محرم باندې آدم علیه السلام د جنت نه ایستلی شوی دی. اوس به ته وایې چې مولي صاحب
د آدم علیه السلام پیدایش خو یقینا د خوشحالۍ خبره ده. چې آدم علیه السلام نه وی نو نن به مونږ هم نه وو. د آدم علیه السلام جنت ته تلو یقینا د خوشحالۍ خبره ده. خو د آدم علیه السلام د جنت نه راوتل د کوم طرفه د خوشحالۍ شو چې ته وایې ډېر د خوشحالۍ کارونه پکې الله کړي. نو د آدم علیه السلام د جنت نه راوتل د خوشحالۍ خبره ده. څه خبره ده؟ د خوشحالۍ. ځکه کو آدم علیه السلام د جنت نه وی راوتی، خو صرف آدم علیه السلام او حوا بیبي به صرف په جنت کې. او چې کله هغې ته جنت نه راویستلی شو نو د آدم علیه السلام اولاد پیدا شو. ځکه په جنت کې خو اولاد نه پیدا کېده، خو د توالد د تناسل ځای نه دی. نو په ځمکه کې ته اولاد پیدا شو، نو تر قیامته پورې به څومره مسلمانان پیدا کېږي چاته اړو حساب نه دی معلوم. نو په قیامت فرض به دا دومره انسانان بیا جنت ته ځي. دا خوشحالۍ خبره ده که نه ده؟ لاوله صرف په جنت کې آدم علیه السلام او اوس په ارباو خلک جنت ته ځي. ارباو خلک به جنت. نو آدم علیه السلام چې د جنت نه راویستی شو، کومه ورځ وه؟ یوم عاشورا، 10 محرم. بل په دې ورځ باندې، په دې 10 محرم باندې الله تبارک وتعالی نوح علیه السلام ته د طوفان نه نجات ورکړی دی. کله چې د نوح علیه السلام خبره امت ونه منله، قوم ونه منله، نو نوح علیه السلام بددعا وکړه. نو اسمان خپلې اوبه راخلاصې کړې او ځمکې خپلې اوبه راخلاصې کړې. 6 میاشتې تمامه دنیا د اوبو ډکه وه. ټوله دنیا 6 میاشتې په دې باندې اوبه ولاړې په تمامه ځمکه. دا بوټي موټي دام څخه شو، خراب شو، حتی در دې پورې چې بیت الله شریف هم ورتاو شو پکې. دا خو دوباره بیا ابراهیم علیه السلام آباد کړی دی چې جبرئیل علیه السلام راغی وی ابراهیم بیلچه او سخسور راوله دا ځایونه کن هغې کنستل جو د بیت الله شریف بنیادونه ښکاره شو. بنیادونه هغه زاړه دي خو آبادۍ پې بیا ابراهیم علیه السلام وکړو. دا په طوفان نوح کې ورتاو شوی او په خاورو کې پټ شوی. په تمامه دنیا باندې طوفان راغی، ټوله دنیا د اوبو ډکه شوه. 6 میاشتې اوبه په دې ولاړې وي. نوح علیه السلام کشتۍ رخ کړې وه، د پاره د تخم د هر شي نه ځان سره کشتۍ ته اچولي وو. او 80 تنه پکې انسانانو، په ټول په مخ د ځمکه صرف دغه 80 تنه مسلمانان. 9.5 کاله تبلیغ کړی نوح علیه السلام، خو مسلمانان شوي څو تنه وو؟ صرف 80 کسان. دا یې ځان سره کشتۍ ته خېجولي. نو 6 میاشتې نوح علیه السلام په کشتۍ کې ګرځېدو. نو 6 میاشتې بعد الله تبارک وتعالی ځمکې ته وی ای ځمکې خپلې اوبه راوکاږه، خپلې اوبه وچېکه. نو ځمکې ځان ته اوبه راوکاږه. اسمان ته وی ته اوبه بندې که، اسمان اوبه بندې کړې. نو د نوح علیه السلام کشتۍ ورو ورو کېناسته. نو چې کوم ځای کېناست هغې ته د جودي غر ویلی شو. قرآن کې الله ذکر کړی دی. د نوح علیه السلام کشتي د جودي غر د پاسه ودرېده. نو دغه کومه ورځ وه؟ دا 10 محرم یوم عاشوره وه. نو نوح علیه السلام ته الله نجات هم په دې یوم عاشوره په ورځ باندې ورکړی دی. دارنګې نمرودیانو ابراهیم علیه السلام ورته وغورځو چې ویسیزي. و ابراهیم علیه السلام ته الله نجات ورکو. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم. ای اوره په ابراهیم علیه السلام باندې یخ شه، خو دومره یخ شه چې د یخنۍ نه خراب نه کې، سلامتیا واله پې جوړ شه. نو په ابراهیم علیه السلام باندې اور ګلې ګلزار شو. چې کومه ورځ باندې د اور نه راوته نو هغه ورځ 10 محرم 10 محرم یوم عاشوره. ابراهیم علیه السلام ته نجات په څه ورځ میلاو شوی دی؟ د یوم عاشوري په ورځ میلاو شوی. دارنګې موسی علیه السلام او بني اسرائیلو ته چې الله نجات ورکړی نو هغه هم د یوم عاشوره په ورځ ورته میلاو شوی. بني اسرائیل فرعون ډېر زیات تنګ کړلو. بس بني اسرائیلو صلاح وکړه چې مصر پرېږدو، ځو وځو. خو زورور دی، خپل غلامان یې جوړ کړي، د ده نه به څنګه وځو. بانه یې وکړله، وی موږ واده له ځو. چېرته ځو؟ واده له. نو
او د پاره د دې چې د دوی را باندې باور راشي یقین راشي کالی مالی تیم را واغستل ځکه قبطیان خو مالدار خلک او بني اسرائیل غریبانان نوکرانو نو خلک چې اکثر دا زنانه چې چا کره واده لځي نو خوري دا میل دی راکړه چې واچوم بیا راشم در به در لکه داسې کوي که نه کوي نو خم غریبانان اکثر د مالدارو نه کالی راځي نو بني اسرائیلو کالی د قبطیان را واغستې چې یقین را باندې وکړي چې او رښتیا واده لځي نو د شپې ووتل نو تله نو فرعون ته پته ولګېده وی هغه خو د سیل مې وتي دي خو دا سیل مې وتي دي دا خو یې مونږ داسې پرېښودو نو چې دوی رانه لاړو دا بېګاړونه به راله څوک کوي دا خو زمونږ نوکران خلک نو دا بېګاړونه به څوک کوي وی اله ځئ پسې نیسئ نو خپل پوجونه پسې ورپسې کړو نو تلو موسی علیه السلام ورسره دی نو مخې ته دریاب راغی بني اسرائیل ورته وی مخې ته دریاب دی او شاته فرعون دی د هغه لښکر دي اوس پسې کېږي مونږ خو ګیر شو قرآن د هغې ذکر کړی دی موسی علیه السلام ورته وفرمایل وی زما سره زما رب شته دی زما سره زما رب الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل موسی د امسا په دې دریاب باندې ووخه نو چې امسا دریاب له راواچوله نو په دریاب کې 12 لارې جوړې شوې ځکه بني اسرائیل 12 خاندان وو ځکه چې د یعقوب علیه السلام څو زامن وو 12 زامن وو که یو پکې یوسف علیه السلام یو پکې بنیامین او هیر در نه دي سوره یوسف کې موږ ویلي که نه نو د یوسف علیه السلام 12 زامن او د هر زوی نه ځان نه خاندان رخ شوی نو بني اسرائیل 12 خاندان وو خو داسې کسانو چې د یو بل سره به یې نه لګېدلو خاندانونو به نه لګېدل نو په دریاب 12 لارې جوړې شوې وی ځئ هر یوه قبیله په یو لار باندې ځئ نو چې بني اسرائیل په دریاب روان شو نو فرعون پسې هم ورودانګل نو چې منځ ته ورسېدو الله پې چپې را خوشې کړې نو برباد دي کو غرق کړي تباه یې کو سره د قومه نو په کومه ورځ چې فرعون هلاک شو او موسی علیه السلام ته الله نجات ورکړو هغه هم یوم عاشوره وه لسم محرم هغه هم څه لسم محرم نو غرض مې دا چې ډېر ښکلي واقعات پکې راغلي دي یوه خبره پکې ډېره افسوسناک او د خفګان راغلې ده چې هغه د نبي علیه السلام خاندان په دې ورځ باندې شهید شوی دی د کربلا په میدان کې دغه ورځ ډېره د خفګان وه خو د ژوندو دپاره د خفګان وه او د مړو دپاره خو د خوشحالۍ وه هغه خو ټول شهیدان هغه ټول شهیدان شو حسین رضی الله تعالی عنه سره د خپله خاندانه په دې 10 محرم باندې شهید شوی په یوم عاشوره په ورځ نو دغه ورځ دغه خبره پکې ډېره د درد او د خفګان ده د هغې دپاره خو د خوشحالۍ ده جنتونو ته لاړو خوشحالو له لاړو خاندان ته غم پاتې شو ځکه ډېر ښکلي ښکلي خلک ترېنه شهیدان شو دغه یو ورځ پکې دغه یو واقعه پکې د خفګان راغلې ده نو چې کله نبي علیه السلام مدینې منورې ته هجرت وکړو نو یهودو په دې ورځ باندې روژه نیولې وه دې 10 محرم باندې نو نبی علیه السلام ته نه تپوس کوي تاسو دا روژه په دې ورځ باندې ولې نیسئ نو دې باندې موږ دا روژه ځکه نیسو چې په دې ورځ باندې الله تبارک وتعالی موسی علیه السلام ته نجات ورکړی د فرعون نو موږ به طور شکرانه په دې ورځ باندې روژه نیسو چې زموږ پیغمبر ته په دې ورځ باندې نجات میلاو شوی دی نو نبی علیه السلام وفرمایل چې د موسی علیه السلام په نجات باندې موږ له زیاته خوشحالي ستاسو نه پکار ده پکار ده چې مونږ هم شکرانه روژه ونیسو مونږ له پې زیاته خوشحالي ستاسو نه پکار ده نو نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل چې تاسو هم په دې 10 محرم باندې څه ونیسئ روژه ونیسئ خو بیا را روان کال نبي علیه السلام وفرمایل وی را روان کال خو الله ماله ژوند راکو که نه نو زه به 2 روژې نیسم یهود خو صرف 10 محرم نیسي که نه یوه روژه نیسي وی مونږ به 2 نیسو هم به د موسی علیه السلام په نجات باندې شکرانه ادا کو او هم به د یهودو خلاف وکړو ځکه یهود چې دوی یوه روژه نیسي او موږ به 2 نیسو نو 2 روژې نیول دا مستحب طریقه ده یا 9 محرم او 10 محرم یا 10 محرم او 11 محرم روژې به څو نیسي 2 به نیسي یوه روژه نیول مکروه دي چې صرف 10 محرم ونیسي ځکه دا د یهودو سره مشابهت نو 2 روژې به نیسي ډېر زیات ثواب لري حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي الله تبارک وتعالی په د 2 کالو ګناهونه معاف کوي د 2 کالو ګناهونه په دې روژه باندې الله تبارک وتعالی معاف کوي د تیر شوي یو کال او د را روان یو کال خو د ګناهونو نه صغیره ګناهونه مراد دي واړه ګناهونه ځکه غټ ګناهونه بغیر د توبې نه معاف کېږي
او یوازې د عاشورې د ورځې د روجې فضیلت نه دی په دې میاشت کې، دا ټوله میاشت د محرم دا ټوله میاشت د دې روجې فضیلت لري، ثواب لري. که یو سړی نه 10 محرم فوت شو پکار خدا دی چې ونیسي، نو په دې میاشت کې د 80 روجې ونیسي، ډېر زیات ثواب لري. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای د رمضان المبارک د روجو نه وروسته بهترینې روجې چې دی هغه د محرم د میاشتې روجې، غوره روجې د محرم د میاشتې. بلکې یو روایت کې راځي وای د محرم د میاشتې یوه روجه دومره ثواب لري لکه په 80 ورځو کې چې 10 روجې ونیسي، 10 نفلي روجې ونیسي. نو د یوم عاشوري د روجې ډېر زیات فضیلت دی. پکار دا ده چې خامخا ونیسئ، خو څو روجې به نیسئ؟ 2 روجې ونیسئ. 9 محرم 10 محرم، او که په 9 محرم چا نه ونیولې نو 10 محرم او 11 محرم دا 2 روجې دې ونیسي، ډېر زیات ثواب لري. د 2 کالو د روجو ثواب لري. او د دې نه علاوه اسم په دې میاشت کې روجې نیول زیات ثواب لري. د دې میاشتې د هرې ورځې روجه دومره ثواب لري لکه په عام ورځو کې چې ته څو روجې ونیسي؟ 10 روجې ونیسي، دومره زیات ثواب لري.